وشي خاطر زه د تا نه چا وړی یم خاطر زه د تا نه چا وړی یم ور به دې راشي وکړه وار دې وکړو. السلام علیکم مینوالو په اواز د خیبر کمرخیله د بټرونه کې زموږ سره چې کوم دی ښاغلی محمد ایاز طلبي افریدي صاحب موجوده دی او موږ غواړو چې یو کلام چې کوم دی تاسو ته پیښ کړي. نو طلبي صاحب موږ ته یو کلام چې کوم دی پیښ کړه چې موږ د مینوالو د ادبي کومه تنده او جغه پې باندې موته شي. مهرباني اواز صاحب زه ته د غزل نه مخکې یو شعر دوه ویم چې لیوانو خیالونو یاره لیوانې کړم لیوانو خیالونو یاره لیوانې کړم په ژوندون باندې سوځېږم لمبې کړم. ډېره ښایسته و تا خو دومره راته ووایه چې ولې ته خو دومره راته ووایه ته خو دومره راته ووایه چې ولې څه قصور په څه ګناه د زه پردې کړم. او غزل دی که نه چې ارشاد څنګه زندگی وکړم څنګه زندگی وکړم څنګه خوشحالي وکړم هر وخت مې حالات چیړي څنګه بړۍ وکړم دل دوبې بروت وکړم څرنګه سیالي وکړم څوک مې ورته نه پرېږدي چرته کې ځواني وکړم. ډېر ښایسته څنګه زندگی وکړم څنګه خوشحالي وکړم هر وخت مې حالات چیړي څنګه بړۍ وکړم دل دوبې بروت وکړم څرنګه سیالي وکړم څوک مې ورته نه پرېږدي چرته کې ځواني وکړم. خپل پښتون مې وژني ډار څنګه دې پردي وکړم خپل پښتون مې وژني ډار څنګه دې پردي وکړم یا اشنا خمار یې ته څنګه دې دوستي وکړم. ډېر ښایسته غټ غټ ګوره یو شي دي خبره مطلبي وکړم غړ ته پیسه نه وایي غړ ته پیسه نه وایي زه دې غلطي وکړم وخت داسې زبېښلی یم بیا که خوشحالي وکړم بچ مې ټول بې دره دی څنګه مسافري وکړم. ډېر ښایسته بچ مې ټول بې دره دی څنګه مسافري وکړم وخت داسې زبېښلی یم بیا که خوشحالي وکړم بل په اشاره باندې خپله رسوایي وکړم. ماته چې هده راکړي ماته چې هده راکړي خپل ورور کې سوري وکړم ماته چې هده راکړي خپل ورور کې سوري وکړم بل په اشاره باندې خپله رسوایي وکړم او بل په اشاره باندې سمه تباهي وکړم ښه د غیبت نه یې ښه د غیبت نه یې خپله شاعري وکړم هر څه مې لوخړه دي څنګه غریبي وکړم هر څه مې لوخړه دي څنګه غریبي وکړم هر څه په نصیب باندې ولې بدنیتي وکړم هر څه په نصیب باندې ولې بدنیتي وکړم بل په غمخوارۍ باندې ولې خوشحالي وکړم چا په خوشحالۍ باندې ولې غمخواري وکړم خپل مې په ځان کړی دي پرېږده چې لوګي وکړم خپل مې په ځان کړی دي پرېږده چې لوګي وکړم ستا د غر کېدو په حق ستا د غر کېدو په حق سوال به آسماني وکړم هسې ځان به ستړی کړم هسې ځان به ستړی کړم اوس که زه خواري وکړم وته یم د ژونده زه څنګه زندګي وکړم وژني مې ایازه پرې وژني مې ایازه پرې وژني مې ایازه پرې لیک که حقیقي وکړم لیک که حقیقي وکړم ډېر زبردست ډېر ښایسته ډېره ډېره مننه ایاز صاحب ډېره ډېره مننه ښکلي کلمې یې وړاندې کړل.